د ننګرهار حوزوي روغتون کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو د تیر ورځې د زړه بوږنونکې زلزلې د ټپیانو درملنه لا هم روانه ده او د روغتیا پالانو لخوا وخت پر وخت څارنه کیږي. د ننګرهار سیمهیز روغتون رئیس ډاکټر فهیم الله دلاور وایي له پرونه تر اوسه ورته د زلزلې له امله نږدې 600 ټپیان راوړل شوي چې 280 تنه یې د درملنې وروسته تللي او 140 تنو ته یې عملیات ترسره کړي. نن 600 په خوښه کې موږ مجروحین لرل د پرونه تر دې مهاله پورې همدارنګه موږ 329 نفره بستر لرل چې د دې د جملې نه د 329 نفره بستر شوي دي زموږ سره چې بیا په دې کې هغه مریضان چې هغوی عملیاتونه غوښتل موږ عملیاتونه کړي دي په جریان دغه پرون شپې نه تر دې مهاله پورې 114 نفره او همدارنګه په حدود د 200 نفرو کې موږ بلډ ترانسفیوژن یا وینه ورکړې دي مریضانو ته چې دوی دلته راغلي خدمات ترسره شوي. د ډاکټر دلاور په خبره د ننګرهار سیمهیز روغتون ته زلزله کې د چورلکو په وسیله د ټپیانو انتقال کم شوی او په هغه کچه نه دی چې پرونو. رئیس وایي د درملو په برخه کې له هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نه دي او پوره اندازه درمل او نور وسایل لري. د جک مؤسسې ترڅنګ ورسره بېلابېلو مؤسساتو خیریه بنسټونو د درملو او نور وسایلو مرسته کړې. د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ څخه یو تن عجبګل چې تره او نور خپلوان زلزله کې زخمیان شوي د ننګرهار سیمهیز روغتون ته راغلی او د روغتون د ډاکټرانو له پاملرنې او درملنې خوشحاله دی. دغه زخمیان چې دوی سره موږ راغلو دلته سیتامې ته دا م راوړل دلته او د دوی تداوي ډېره ښه روانه ده او په وخت سره روانه ده او ډاکټر صاحبان هم ډېر زحمت ویسته کومک یې وکړ او په وخت سره دوا راوړي دلته په وخت سره د دوی تداوي کوي. موږ ته ډېر خوشحاله یو. دغه راز زلزله کې د زیانمن شوي کورنۍ غړی سید جلیل چې د کورنۍ 20 تنې زلزله کې مړه شوي له مسؤلینو غواړي د خاورو لاندې د ایسارو ټپیانو او مړو ایستلو کې ورسره نورې مرستې وکړي چې له خاورو لاندې پاتې خلک هم راوباسي. نو زمونږ دغه غوښتنه ده د ټول ولس نه او د امارت نه چې دا څومره ټپیان دي او هلته چې ایسار دي په کورونو کې چې د هغوی غم وکړي او مرستې ورسره وکړي. کونړ کې د تیر ورځې د شدید او رانونکې زلزلې ټپیان نن هم د چورلکو په وسیله له هغه ځایه د ننګرهار سیمهیز روغتون ته راوړل کېدل.